فإن مع العسر يسرا نو یقینا د سختی سره سانتیائی. إن مع العسر يسرا یقینا د سختی سره سانتیائی. دو پیری دا خبر رب العالمین وکړه. یقینا د سختی سره د تکلیف سره ضرور اسانی راځي. د تکلیف سره ضرور اسانی راځي دا خبر د رب العالمین. او زما چې کوم سړي د آیت یاد کو د ترجمه یاد کړه او د آیت په زړه کې چرته به خپه نشي په مصیبتونو باندې، چرته په مسلو باندې خپه نشي. ګوره عرش والا رب وي و یقینا د سختۍ سره اسانتیا وي. الله په خبره کې زموږ شک نشته، نو بزړه مطمئن دی چې اسانتیا به راځي. نه به تر غم ولې راغستی دومره. د بعض کسان والعیاذ بالله تاسې ګډ وډ وي په دې مصیبتونو په تکلیفونو کې، والعیاذ بالله ته وایي چې ده چې ته یعنی په الله باندې یقین نشته، عقیده نشته. ویم دي په الله باندې صرف عقیده زموږ دغه ځای پورې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، پنځه منځونه کوه بس. نور د رزق عقیده، دا عقیده چې الله زما د مسلې حل کړي، زما د مصیبتونو حل کړي، دې کې د سوچ رب العالمین طرف ته نه ځي. فإن مع العسر يسرا. رسول صلی الله علیه وسلم وایي په حدیث کې، او د سخت نه بعد راحت راځي. د سخت نه بعد همیشه راحت راځي. دا قانون دی. د تیارې نه بعد څه راځي؟ رڼا راځي. په تیاره پسې چې د تیاره راغلې نه ده راغلې. نو ته خو به صبر کې، د امتحان دی د رب العالمین. قسمه قسم امتحانونه به د انسانانو باندې الله سبحانه وتعالی راوړي، خاص کر په مؤمنانو باندې. او بیا چې به د مؤمنانو کې څومره یو سړی نیکي دومره به د باندې امتحانونه ډېر. امتحانونه ګوره هسې کس باندې نه راځي. ګوره څه خیر چې بار سړي امتحان او سخته راځي. د امتحان او سخته خو د دې لپاره چې د سړي د ایمان پته ولګي. دعوه یې کړې ده. دویمه دا چې درجې اوچتې شي. دا خو هر سړي ته نه میلوي چې د درجه به اوچتې. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم چې پیغمبرانو باندې سختې ډېرې راغلي. د پیغمبرانو اوچت خلک نه دي، مخلوقاتو کې اوچت خلک د الله په بیا هم سختې راوځي کې درجې ول اوچتې. او نظر وچورلوه ښی طرف ته ګس طرف ته، او وګوره د کافرانو ته، وګوره د بېدینو ته، د مجرمانو ته چې څومره د الله نه لرې دي. نو غالبا دی چې به وباندې به نعمتونه ډېري، مسلې ورته نه وي، هغه خوشحاله به ګرځي. نو دا په دې دلیل دی چې دا سړی په حق دی نه. د الله پرېښودلی چې به د ګناهونو کې خلک یي. او بیا نظر وچورلوه چې څومره یو سړی دیندارۍ ده ته به غالبا مسلې ډېري. الله د ده مقام اوچتوي. بل دا چې د سړي دعوه کړې، دعوه یې څه کړې ده؟ وایي زه په الله مین یم، زما د الله سره محبت دی، زه د الله د دین دپاره دا کوم او زه دغه کوم. الله وایي صحیح ده، دعوه دې کړې ده، اوس پې دلیل وښایه. په دعوه باندې خلک دلیل ښیي که نه؟ دلیل به پې څنګه ښایو؟ په دې مصیبتونو سختو کې که صبر وکړو نو بیا صحیح ده ستا دعوه. ډېر کسان چغې وایي چې کله به معمولي مصیبت راشي بیا ګډوډ شي او تر شي. الحمدلله چې کم سړی مضبوط ایمان والی او په خپل رب باندې یقیني. او دا خبره ما تاسو ته مخکې هم کړې وه چې د سلفو په وخت کې یو بدو ته چا ووایي، عربي ته دا بدوان ډېر سادهګاني او چې ایمان راوړي به ډېر داسې مضبوط خلک دي. په یو خبره پوهېږي به ډېرو نه پوهېږي. نو هغه داسې مجلس کې ناست و، نو چا په مجلس کې وی خبر شوی، هغه وایي د څه نه؟ اوړه وایي ګران شو، اوړه ډېر ګران شو. هغه وایي ښه، وایي بیا نورې خبرې شروع کړه. دا سړي ورته وایي زه درته یم اوړه ګران شو، ته یې ښه، بیا خپل ګپ شپ لګې. سړی چې ته سوچ وکړي، خفه شي، مشوره وکړي، کې به نو په دې ولې ګران شو، څه لپاره ګران شو. سړی په دې باندې پوره خباس وکړي لکه څنګه چې زموږ دا بعض خلک کوي لګیا دي. نه چې کله ورته دا خبره دې بدو ته وکړې، دې بدو ته ووایي نه کوم، زه پکې سوچ نه کوم. هغه ته ولې وی ما د الله سره دا لوز کړی چې زه به ستا بندګي کوم، او هغه ما سره لوز کړی چې زه به د رزق در کوم. زه په خپل لوز ولاړ یم او رب العالمین د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي. ما سره سوچ د خپل لوز دی چې عبادت به زه پوره کوم او پوره به نه کوم. د الله د لوز ما سره سوچ نشته، د هغه په لوز کې زما ذره برابر شک نشته. هغه ویلي زما د دې څه کار چې اوړه ګران شو، کارزان شو، راکوي به هغه لوز کړی. زما کار دې سره دی چې زه په خپل لوز کې څنګه یم. څومره درنه خبره وکړه. دغه خلک دي چې ایمانونه او عقیدې مضبوط دي. زمونږ که د سعودي عرب ویزه خراب شو نو پته نه چې څه به. الله اکبر. سعودي عرب ویزه چې خراب شي، لاس نیولو له منډه خلک را روان. ته به چې بدنسي چلو شي. دا کوم الله چې په سعودي عرب کې رزق ورکوي، د پاکستان کې نه ورکوي.
دلته دې بې عقیدې شته هلته دې بې عقیدې نشته سي فإن مع العسر يسرا الله دا خبره کوي ګوره ښه فإن مع العسر يسرا و یقینا الله وایي د سختۍ سره اسانتیا راځي د ټولو وروڼو دپاره دې کې زیر دی د ټولو دپاره په چا باندې قرضې دي یقینا د قرضو سره د قرضو ختمېدم دي څوک ناجوړ دی یقینا د بیمارۍ سره شفا الله لیکلې ده د چا بچی نه کېږي یقینا الله به د دې سختۍ نه بعد اسانتیا راولي چا واده نه کېږي الله به اسانتیا راولي څوک څه قسمه مسله ورته ده د کمپنۍ د نورې د ویزو څه مسله ورته ده الله سبحانه وتعالی به دې اسانتیا راولي دا زموږ ایمان او یقین دی او چې کله د ایمان او یقین دي سهونه الله به درته مسلې اساني او چې کله د دنیا سره د تعلق رب العالمین سره تعلق نو دا مسلې به دې رو برو دا به ښه ډېرېږي ختمېږي نه